د کهنۍ په شروعات کې ګورو یو د کیمیاوي توکو لابراتوار. په دې لابراتوار کې دوه رونه دي. په دې لابراتوار کې یو رور لګیا وي او څه شی جوړوي د کیمیاوي موادو څخه. په دې کې یو څو کیمیاوي مادې سره ګډې کړي. دا رور غواړي چې یوه نوې تجربه ترسره کړي په دې کیمیاوي موادو باندې. د ده په لاس کې دوه ډوله کیمیاوي مادې دي. هغه دواړه مادې ښه سره میکس کړي او بیا یې سترګې ورته پټې کړي او ښه په مزه مزه یې وڅښي. د کیمیاوي مادو له څښلو څخه وروسته په ده باندې ډېر عجیبه تاثیرات راشي. دی د کیمیاوي توکو د اثر لاندې شي او د ده څخه یو بې شکله انسان جوړ شي. ډېر عجیبه انسان وي. څېره یې د ویرې خوف نه ډکه وي. د ټول د کیمیاوي موادو هغه طاقت دی. دی راپورته سي لکه لیونی چې هیڅ اعصاب کار نه کوي. په دې کوټه کې ګرد چاپېره راتویږي، کله ایخوا لاړ شي کله دیخوا. په دې وخت کې دی په کوټه کې ایخوا دیخوا ګرځي. د ده اعصابو کار پرې ایښی وي. دا ټوله د کیمیاوي موادو اغېزه وي. دی هغه یو بوتل راواخلي او د کیمیاوي موادو نو هغه وڅښي. کله چې هغه مواد وڅښي نو کیني. په دې وخت کې د هغه څخه بیرته خپل شکل جوړ شي، یعنې هغه خپل اولني شکل ته واوړي. په دې وخت کې دی ځان ته وګوري خو خپل اصلي شکل ته راشي. نو دی په دې وخت کې یوه غټه کتابچه راواخلي او هغه فرموله پکې ولیکي چې دغه شی ترې جوړ کړی و او دغه مواد بیا له ځان سره ساتي تر څو په ده باندې بیا دغسې حالات رانه شي. ده د هغه لابراتوار نه د باندې وي خو یو ناڅاپه بیا همغسې حمله ورباندې راشي او ځان لابراتوار ته ډېر په تیزۍ سره ورسوي. په لابراتوار کې دی په ځان نه پوهیږي او هغه ټول مواد ایخوا دیخوا وشیندي او ځینې د کیمیاوي موادو هغه بوتلې هم ماتې کړي. په دې وخت کې دی په ځان نه پوهیږي او د هغه لابراتوار نه روان شي د باندې دروازه خلاصه کړي او کله چې د باندې راووځي د باندې ټولې کوټې ګډې وډې کړي. هغه ټولې پرچې وشکوي ځکه دی په ځان نه پوهیږي. هغه کیمیاوي موادو ورباندې بده اغېزه کړې وي. په دې وخت کې دی په ځان نه پوهیږي. هغه د کور دروازه خلاصه کړي او د کور نه د باندې ووځي. د باندې ساه بندیږي، د دروازې سره ولاړ وي خو په دې وخت کې دغه ځای نه روان شي او مخکې ځي. په دې وخت کې دی په یوه مشومه کې هم وخیجیږي او بیرته خپل هغه لابراتوار ته ځان راورسوي کوم کې چې د هغه کیمیاوي توکي وي. په دې وخت کې دی هغه بوتل بیا راواخلي او هغه اوبه ترې وڅښي او بیرته خپل اصلي حالات ته راشي. کله چې اصلي حالات ته راشي نو په دې وخت کې د ده ورور دروازه ورته وهي. په بل ځای کې ګورو چې ده خپل ملګري ته ګلان راوړي وي او ورته وایي چې راځه ایخوا ته به لاړ شو هلته به کینو. خو کله چې دلته راشي دوی دواړه په دې ځای کې کیني. دوی له یو بل سره خبرې کوي لګیا وي خو په دې وخت کې په ده باندې بیا د هغه موادو اغېزه بیرته راشي، ساه نیولی شي او دې جینۍ ته وایي چې زه بیرته راځم. دی په منډه له دې ځای نه لاړ شي او داسې یو ګوښې ځای ته لاړ شي. نو د هغه ځای نه چې کله په منډه لاړ شي داسې یو ګوښه ځای ته راشي. هلته هغه بلا بیا ورځنې جوړه شي او هغه خپله خولۍ هم راواخلي او په سر باندې کیږدي او د جینۍ خوا ته په راتلو باندې پیل وکړي او د هغې جینۍ خوا ته راځي. هغه همدغسې په بدله څېره کې د جینۍ خوا ته راشي او کله چې راورسېږي هغه جینۍ ترې ډېره زیاته ویرېږي او هغه جینۍ راونیسي او مړه کوي. په دې وخت کې یو بل کس راورسېږي او د ده سر ونیسي. هغه جینۍ لاړه شي او پولیس ته ووایي. پولیس را خبر کړي. کله چې پولیس ورته رارسېږي د هغه کس وژلی وي. جینۍ چې وګوري چې دغه کس مړ شوی دی نو ډېره زیاته خفه شي او دغه پولیس په هغه کس پسې شي او دلته د جینۍ خواته نور پولیسان هم راورسېږي.
هغلته په هغه دوهم ځای کې هغه بل پولیس په هغه کس پسې روان وي. یو ناڅاپه هغه پولیس د ده باندې نظر شي. د یو کور ته ننوځي، خو په دې وخت کې پولیس هم پرې راورسېږي او په پولیس پسې دروازه بنده کړي او دغه راشي هغه خپل ځای ته، یعنې د هغه کیمیاوي توکو لابراتوار ته ځان راورسوي تر څو هغه اوبه بیرته وڅښي، یعنې هغه مواد، او خپل ځان بیرته خپل حالات ته واړوي. دا چې کله راشي لابراتوار ته، د لابراتوار دروازه خلاصه کړي او په ځان پسې یې بنده کړي، دا هغه مواد وڅښي او بیرته خپل حالات ته راوګرځي. او هغه پولیسان هم ورپسې راغلي وي، خو چې کله د ده کور ته راننوځي د دروازه ورته خلاصه کړي د هغه ورور، او چې کله د هغه ورور ورته ووایي چې دلته څه لپاره راغلی، نو هغه بلا هم ورته راووځي. هغه خپل شکل ته بدل شوی وي او ورته وایي چې د څه لپاره راغلی وی. هغه پولیس ورته ټوله خبره وکړي، خو هغه پولیس بخښنه وغواړي او د هغه ځای نه روان شي او بیرته ووځي. یوه ورځ وروسته د هغې پخوانۍ جینۍ سره یو ځل بیا مخامخ شي او هغه جینۍ ته ووایي چې ته دلته څه کوې، او د هغه جینۍ سره خبرې کول پیل کړي. خو په دې وخت کې د هغه په مریو باندې بیا همغسې اغېزه وشي، هغه کیمیاوي مواد ورباندې اغېزه وکړي، په ځان باندې نه پوهېږي. نو په دې وخت کې دی بیا په منډه شي او غواړي هغه لابراتوار ته ځان ورسوي. لابراتوار ته راشي او د لابراتوار دروازه ځان پسې بنده کړي او هغه کیمیاوي توکي راواخلي، خو څښلی یې نسي دا ځل. په دې وخت کې د هغه ورور دروازه ورته وهي چې دروازه خلاصه کړه، خو دا په ځان باندې نه پوهېږي. نو په دې وخت کې د هغه څخه هغه بلا جوړه شي او په لابراتوار کې ټول شیان ګډوډ کړي او ټول لابراتوار په ماتولو باندې پیل وکړي. ټول کیمیاوي توکي په مځکه باندې ورور راشي او نورو کسانو ته د مرستې لپاره ووایي چې دروازه ورپسې ماته کړي. د هغه ورور هغه پولیس ته یو تبر راواخلي او هغه پولیس دروازه په ماتولو باندې کړي. دلته دی د کیمیاوي توکو یو بل بوتل وڅښي، دغه بوتل هغه راوغورځوي او مړ یې کړي. هغه کله چې دوی ورته راننوځي کوټې ته، یعنې هغه لابراتوار ته، نو هغه